د الله جل شانو نه ما سوا که چاته د یو څیز پته لګي او د یو غیب څیز پته ورته لګي چې هغه نشته، نه دې ته عالم علم غیب نه وایي او نه دې سړي ته عالم الغیب وایي. ولې؟ الله جل شانه سره چې کوم علم دی په هغې کې په منځ کې هېڅ واسطه نشته. علم غیب هغې ته وایي چې د هغې علم په منځ کې او د هغې انسان په منځ کې څه واسطه، د هغه ذات په منځ کې څه واسطه نه وي، دې ته څه وایي؟ علم غیب. کله چې په منځ کې واسطه راشي نو دې ته علم غیب نه وایي، دې ته علم غیب نه وایي، دې ته اطلاع علی الغیب وایي. څه؟ اطلاع علی الغیب. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل هغه خبرې وکړې راوړې د وحي په ذریعه سره چې هغه د مستقبل خبر وي، قیامت ته نږدې به داسې کېږي، داسې به کېږي، داسې به کېږي. اورېدلي هم دي که نه؟ اوس دا خو د مستقبل خبرونه وو، خو موږ نبي علیه السلام ته عالم الغیب نه وایو. ولې؟ دا خبر خو د غیب وو، پوهېږې، خو علم غیب دا نه و. ولې نه و؟ ځکه چې منځ کې پکې د حضرت جبریل واسطه موجود ده. پوهېږې په دې خبره؟ کله چې د جبریل واسطه نه وه او نبي علیه السلام ته ځان نه پته لګېدی، موږ به بیا څه وي چې نبي علیه السلام عالم الغیب دی. پوهېږې په دې خبرو؟ ډاکټر دی، الله جل شانو په سورې لقمان کې تقریبا اخري آیت مبارکه کې فرمایي چې ما ته د 5 سیزونو علم دی، بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. الله ته د باران پته لګي، الله ته د قیامت پته لګي، دا علم غیب دی. او الله ته دام پته لګي چې د مور په خېټه کې څه دي. پوهېږې؟ نو ته به اوس وایې چې دا علم غیب دی، نو الله صرف په دې باندې عالم دی. ولې ډاکټر چې په الټراساؤنډ معلوموي، الله وایي صرف دا ما ته پته لګي او ډاکټر ته هم پته لګي. نو ته به څه وایې ډاکټر عالم الغیب دی؟ نه، الله ته پته لګي خو بغیر د واسطې نه. او ډاکټر ته پته لګي دغه مشینري دي ته لرکه او بیا ورته ووایې ستا په دې خېټه کې څه دي، تا ته دې ووایي، هغه ته د خپلې خېټې هم بیا پته نه لګي. ولې؟ مشینري نه منځ کې واسطه چې کله د یو علم په منځ کې راشي هغې ته علم غیب نه وایي. اوس کومو خلکو ته چې کشف کېږي، کشف دی دا سوال کړی دی چې یاره یو پیر ته دا پته لګي چې زما مرید څه کوي. نو کېدای شي بعضې داسې الله والا خلک موجود دي چې هغې ته د خپل مرید پته لګي. څنګه ورته پته لګي؟ بغیر د واسطې ورته پته نه لګي، بلکې حدیث شریف کې راځي چې الله جل شانه فرشته مقرر کړي د انسان په زړه باندې. کله چې انسان ډیر زیات نیک عمل شي او ډیر متقی او پرهیزګار شي، هغه فرشته د الله د طرف نه د مستقبل خبرونه هغه ته وړي او د هغه په زړه کې اچي، دغه ته کشف وایي. څه ورته وایي؟ کشف ورته وایي. اوس په منځ کې فرشته راله، دې ته علم غیب وایي، دې ته علم غیب نه وایي. نو پیرانو ته علم غیب نشته، الله جل شانه ته علم غیب دی. پیغمبرانو ته علم غیب نشته، الله جل شانه ته علم غیب دی. کوم علم کې چې منځ کې واسطه راشي هغې ته علم غیب نه وایي، کوم علم چې بغیر د واسطې نه هغې ته علم غیب وایي. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ دغه فرق دی پکې. که موږ ته یو مسله راپېښه شي چېرته، موږ د علماو په ځای باندې د علماو کتابونو او فتوې ځان سره وساتو او د هغې نه هغه مسلې حل کوو، نو حل کولی شو که نه شو حل کولی. الله جل شانو چېرته قرآن کې هغه دا نه دي ذکر کړي، تاسو په فتوو کې وګورئ. الله جل شانو فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې تاسو د علم والو نه تپوس وکئ. سټډي نه ده یاده کړې، څه یاد کړي؟ د علم والو نه تپوس وکئ. یو څیز باندې ته نه پوهېږې د چا نه به تپوس کړې. اوس که ته ډایرکټ کتاب ګورو نو کتاب کتل غلط څیز نه دی، شریعت کې دی اجازت دی چې ډایرکټ ته فتاوجات وګورې او د هغې نه ته څه نالج هغه گین کړي، هغه حاصل کړي، دا څه نقصان نه دی. البته خبره دومره ده چې عام خلک چې کوم وي د دوی علمي بصیرت دومره نه چې د علماو په هغې فتاوو باندې دی مکمل پوه شي. نو کله ناکله هغې یوه خبره لیکلي دي ته مطلب بل والي، د هغې د وجې انسان د سټډي کوي. تاسو کولی شئ بلکل کتاب کتلی شئ ځکه تاسو پوه، خو صرف دومره مسله ده چې کله درته داسې مسله راځي چې په هغې تاسو نه پوهېږئ، نو اهل علم ته ځئ او د هغې نه تپوس او پوښتنه کوئ ښه،
هغه که اسی شوقیه ګوره خپل مسلې د هغې نه مه حل کوي پوهېږي ځکه صرف په سټډي باندې سړی نه عالم کیږي ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون الله جل شانه د خپل ځان پویا او د بل پویا په قرآن کې د الله والی یو سبب جوړ کړی دی نو په خپله پویا او بل ته پویا ورکول نو استازي منځ کې ذکر راوسته چې کله استازي په منځ کې موجود نه انسان گمراه کیږي پوهېږئ په دې خبرو باندې ځکه بل استاذ ته ما ویلو چې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه وفرمایل چې لو الاسناد لقال من شاء ما شاء چا سره چې سند نه چې بیا سوی وی به بیا دغه د خبرو هیڅ حیثیت نشته نیت المؤمن خیر من عمله د یو مؤمن نیت دا بهتر دی د هغه د عمل نه دا حدیث په کم کتاب کې دی او دا حدیث ټیک او صحیح دی که نه ټیک خو دی خو صحیح نه دی دا حدیث ټیک خو دی خو صحیح نه دی دی کې فرق دی ټیک دا مطلب دی چې داسې الفاظ په حدیث کې نشته چې د مسلمان نیت هغه زیات بهتر دی د هغه د عمل نه خو د دې معنی هغه په حدیث کې شته ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایل تقریبا په دیلمی کې روایت ته فردوس دیلمی هغه روایت نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې کله ناکله د انسان عمل دومره بهتر نه څومره چې د نیت بهتري پوهېږئ په دې خبره باندې نو داسې الفاظ نشته چې نیت المؤمن خیر من عمله خو دې چې کومه معنی ده او مفهوم دی هغه په حدیثو کې شته نو ټیک خو دی خو صحیح نه دی داسې الفاظ ما نه دي لیدلي چېرته په حدیثو کې زه یو دکاندار دی اجي صاحب د هغه سره مزدوري کومه په دکان کې خو هغه اجي صاحب ډېر زیات بدکاره دی نو د سره زما مزدوري کول او د ده نه تنخواه اخیستل زما دپاره جایز دي که ناجایز دي تنخواه خو ته الې یو خپل محنت کې او یو ښه کار کې مزدوري کې خپل محنت کې بهترین کار کې خو خبره دا ده چې د بدکارو دا صحبت انسان من غلط اثر غورځوي نو ته چېرته ځان له بل ځای کې بندوبست وکړه ښه بدی چې داسې بدکاره سړي نه لرې لاړ شي دې سره وخت مه تېر نور ستا پیسې حلالي ته خپله دیاړي مزدوري کې بغیر ټوپې مونځ کول جایز دي که ناجایز دي بغیر ټوپې مونځ کول خو جایز دي خو مکروه دي زه د خپلې خور رشته کول غواړم په هغې پسې رشتې راځي خو زه دا غواړم چې په داسې طریقه سره وکړم چې د شریعت پکې هېڅ خلاف نه وي نو تاسو زموږ رهنمایي وکړئ لومبۍ خبره خو دا ده چې هر رشته انسان کوي نو دا د دیندارۍ په بنیاد سره کوي په څه باندې د دیندارۍ په بنیاد باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو زنانه د هغې سره ته نکاح کې نو د یو څو څیزونو په بنیاد باندې د یو څو خبرو د صفتونو په بنیاد باندې د هغې د مال د وجې د هغې د خاندان د وجې د هغې د حسن د وجې او د هغې د دیندارۍ د وجې نبي علیه السلام مبارک فرمایي فاصبر بذات الدین دا به تاله ډېره ښیي چې د هغې دیندارۍ ته وګورې د هغې مال ته مه ګوره د هغې حسن ته مه ګوره او دغه شان د هغې خاندان ته مه ګوره د هغې دیندارۍ ته وګوره او نکاح ورسره وکړه دې نه معلومیږي چې ته دا رشته د خپلې خور کې نو په داسې ځای کې وکړه چې هغه دینداره خلک غریبانان دي خیر د دونه څه مسله نه دا نور څیزونه سیوایي صفات دي اصل صفت هغه دینداري ده تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین نبی علیہ السلام فرمایي دویمه خبره چې د خور نکاح انسان کوي نکن هغه نابالغ وي نو دله پکار دي چې ښځې وله ګوري او که هغه چېرته بالغ وي نو د هغې نه به تپوس کوي بغیر د هغې د رضا او د خوشحالۍ نه د هغې د نکاح کولو اختیار ته نشته چې څو پورې هغه مکمل رضا او خوشحاله نه وي په دې باندې دې خبرو خیال بل د مهر خیال چې ستاسو په خاندان کې څومره مهر چلیږي چې د هغې خیال وساتلی شي داسې څو خبرې وي دا ضروري دي
واه په فیسبوک باندې یو ویډیو وایرل شوی ده یو سری ګیری والا سړی دی ګیری له نکریزه ورکړې ده او د هغه نه څوک انټرویو ویلي او هغه ورته وایي چې په دنیا کې صرف یو زه په حق باندې یم چې عالم یم ایو په بنیر کې یو عالم دی هغه په حق باندې او هغه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته ګمراه وایي او وایي چې بهشتي زیور کم چې کتاب دی زموږ په پښتانه ځان سره ساتي جنتی کاله بهشتي زیور په اردو کې دی جنتی کاله په پښتو کې دی او دغه شان شامی نومي کتاب چې د احناف کتاب دی هغه وایي چې دا ټول غلط دی او دا سړی ګمراه کوي ازم په دې کې ډېرو خبرو باندې اعتراض دی دا سړی راوله چې د اعتراض هغه ختم کم صحیح ده دویمه دا خبره کم سړی چې ځان ته وایي چې زه په حق باندې یم دا اکثر په حق باندې نه صحیح ده الله جل شانو قرآن کې فرمایي فلا تزکوا انفسکم خپل ځان ما ته مه پاکوي زه سړی پیژنم الله فرمایي دی وایي صرف زه په حق یم په بنیر کې یو بل عالم دی هغه په حق دي نور دا ټول خلک ګمراه دي او دا خبره چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه بهشتي زیور کې غلطۍ کړي غلطۍ نه دي هغه ځینې مسلې په بهشتي زیور کې داسې موجود دي چې د هر انسان دماغ په هغې باندې کار نه کوي دا دوه علماء کرام داسې موجود دي په علماء دیوبند کې یو مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دی یو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دی چې دی په ډېرو خبرو باندې څوک په کتاب کې نه پوهېږي چې دا یې څه لیکلي خلک وایي د ګمراهۍ خبرې لیکلې خو چې لږ سوچ سړی وکړي او علم او عقل وسره یو من علم وسره یو سره لس من عقل نو هغه سړی به پوهېږي چې دا خبره خو ډېره زبردست ده هر سړی پې نه پوهېږي د اعتراض دی رایې د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په کتاب باندې زه به یې وله حل کم وامې نه جګړه هم ورسره نه کوم مناظرې هم ورسره نه کوم صرف د سوال جواب به وله ورکوم دویم په امام شامي رحمت الله علیه دغه شان امام شامي رحمت الله علیه د هغه 200 کاله تیر شوي چې هغه کتاب لیکلی په خلافت عثماني کې هغه کتاب لیکلی و رد المحتار نو په هغې کې څه مسلې داسې دي چې ظاهري هغه ډېر عجیبه شان ښکاري خو د هغې کنهې ته چې سړی ورکوس شي بیا ورته پته ولګي چې دا څومره بهترینې مسلې دي نو سرسري مسله خو سړی دوکه کوي تباه کوي تاسو ځینې شاعران لیدلي دي هغې چې کله شعرونه وایي ته به دا کنزل کوي حالانکه شعرونو ته چې دننه ورننوځي باطن یې وګوري هغه ډېر بهترین شعرونه وي نه پوهېږئ په دې باندې هغه علامه اقبال رحمت الله علیه شعر ویلی و که نه وایي هم کافرو که کافر کافر خدا ہمارا مونږ د کافرو کافر یو زمونږ خدای هم کافر دی نو ټول علماو فی فتوا ولګوله وایي دا کافر دی مرتد شوی دی هغه چې بیا د هغه تشریح وکړه بیا خلکو ته پته ولګي د علماو ته چې علامه اقبال څونه چوت سړی دی چې زه څه ویلي هم کافرو که کافر کم خلک چې د خدای نه انکار کوي مونږ د هغې نه انکار کوو کفر څه ته وایي انکار ته او کافر خدا هماره زمونږ خدای هم د هغې نه انکار کوي نو هر څوک په دې باندې نه پوهېدو نو ظاهري یو څیز یو شانتي دننه بل شانتي نو په ظاهر باندې د هر څیز حکم مه لګوې چې هر ځای کې دې ته مه ګورې چې شره ظاهر ګوري شره ظاهر ګوري ته ظاهر مه ګوره صحیح ده امام شامي رحمت الله علیه کتاب لیکلی بهترین کتاب دی زمونږ بهترینه فتاوه ده مونږ ډېرې مسلې د هغې نه حل کوو خو د هغه په څیزونو باندې او د هغه په خبرو هر څوک نه پوهېږي نو چې د هغې اعتراضات دي هغه راوله یا د هغه تمام سوالونه هغه ما ته په یو پاڼه باندې کېده په یو درس کې به درته حل کړم ښه انشاءالله یو سړي هغه یو ماشوم خپله لور وګرځوله چې دا به زما لوري ماشوم دا سړی خپل پلار وګرځو د بلوغت نه پس په هم دا ماشومه د لور ای او که نه به نه دا د لور نشي کېدی ښه پوهېږي په دې خبره باندې که د پیو مسلې هغه جدا مسله ده خو چې صرف په خوله ورته ویلي دا زما لور ده هغه ورته په خوله ویلي چې دا زما پلار دی چې دا بالغه شو دا به د نه جدا کېږي دا نامحرمه دي د یو بل سره